تسلی الله جل جلاله ورکي او دارنګ تشجيع او تیزی ورته ورکي په خپل کار باندې تسلی دا الله جل جلاله فرمایي پیغمبر که چرته مونږ وخته څرنګه چې بهر علاقه باندې مونږ باران ورو او بهر کلی باندې او دکرنګ یو مونږ بهر یو کلی کې جدا جدا پیغمبر لېږلې وي لکه څنګه چې مخکې ماستانه پیغمبران هر یو کلي ته جدا جدا لېږلي وو د رسول الله مبارک نه مخکې چې څومره انبیا وو نو پیغمبر به د یوې علاقې پورې خاص وو بل علاقه کې به بل پیغمبر وو نو په یو وخت کې به ډېر پیغمبرانو په دې علاقه کې دا پیغمبر په هغه علاقه کې بل پیغمبر ورپسې بل علاقه کې بل پیغمبر خو لیکن الله فرمایي پیغمبر ستا مرتبه مې اوچتوله او تا ته مې نو شان درکولو نو بل پیغمبر مې نه دی لېږلی بلکې دا تمام مې ستا امت چې دی نو وګرځولو او د ټولو دپاره پیغمبر ما یو صرف ته وګرځولې بل پیغمبر هغه چې دی نو نشته دی انو ته په دې باندې خفه کېږه مه ستا شان لوی دی او دارنګې ته په دې خپل کار کې سستي هغه چې دی نو مه کوه بلکې ښه په تیزۍ باندې خپل کار کوه فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا دارنګې په دې کې د کافرانو اطاعت هم مه کوه د کافرانو اطاعت څه دی چې دوی تا ته وایي چې زمونږ دې کار ته ته راشه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون چې څه ته دوی تا رابلي نو د هغوی خبره بلکل مه منه وجاهدهم به جهادا کبیرا او ته جهاد کوه دوی سره په قرآن انو دلته جهاد نه مراد هغه اصطلاحي جهاد نه دی مراد کوم چې په توره باندې دی بلکې د جهاد نه مراد دا دی چې د قرآن کریم وعظ او نصیحت او تبلیغ چې دی د دوی ته کوه په قرآن کریم سره وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات دا اتم دلیل عقلی دی په دعوا د صورت باندې الله جل جلاله هغه ذات دی چې یو ځای روان کړي دي دوه سمندرونه هذا عذب فرات دی کې دا یو خوږ دی وهذا ملح اجاج او دا بل مالګین دی نو دوه سمندرې روانې دي اوبه د یو بل سره په یو دریاب کې یو ځای روانې دي ولیکن یو طرف ته اوبه خوږې دي او بل طرف ته اوبه تروي او مالګینې دي نو دا د الله جل جلاله لوی قدرت دی وجعل بینهما برزخا چې په منځ د دوی کې یو پرده غیر محسوسه پرده پکې شته خو لیکن موږ ته نه ښکاري او پرده پکې په حقیقت کې مخامخ په ظاهره کې ښکاري نه او هغه اوبه الله جل جلاله د یو بل سره نه یو ځای کوي یو طرف ته اوبه سپینې دي بل طرف ته اوبه خړې دي یو بل سره نه یو ځای کېږي په یو ځای کې روانې دي په یو طرف باندې خو لیکن دواړه یو بل سره یو ځای کېږي نه په منځ کې الله پرده جوړه کړې ده یو طرف ته خوږې اوبه دي یو بل طرف ته مالګینې اوبه دي دواړه د یو بل سره چې دی نو هغه نه یو ځای کېږي نو الله جل جلاله فرمایي دا زما قدرت دی وحجرا محجورا او یو لوی بند الله جل جلاله دواړو په منځ کې جوړ کړی دی یو طرف ته خوږې اوبه روانې دي او بل طرف ته مالګینې اوبه روانې دي بیا د خوږو اوبو خاصیت دا دی د خوږو اوبو خاصیت دا دی چې په دې کې که ګنده اوبه واچوې دا خوږې اوبه ورسره خرابې شي په دې کې که ځناور دننه مړ شو دا خوږې اوبه ورسره خرابې شوي یا نورې خرابې اوبه دې ته رالي نو دې سره دا سمې اوبه خرابې شوي دا خوږې اوبه او هر چې تروي اوبه دي نو دا الله د دې دپاره پیدا کړي که دې کې دننه ځناور مړ شو دا بدبوداره کېږي نه که دې ته څښا اوبه رالي نو هغه ورسره دا ورسره خرابېږي نه او دارنګې دا که چېرته په دې کې بدبوداره څیز وغورځېدو نو دا یې ختموي د مالګینو په وجه باندې او خرابېږي ورسره نه نو دا د الله جل جلاله حکمت دی پکې چې صرف خوږې اوبه نه دي که صرف خوږې اوبه پیدا شوي وي او ترخې اوبه نه وي نو بیا به د انسان دپاره اوسېدلو په مخته ځمکه باندې دا ډېر زیات مشکل و د دې ترخو اوبو په وجه باندې الله جل جلاله هغه جراثیمات ختموي ډول هغه بدبویي دې ختموي او دکرنګې هغه کم ځناور چې پکې دننه مړ شي د هغې هغه جراثیم ورته الله جل جلاله د دې ترخو اوبو په وجه باندې ختم کړي انسان ته خوږې اوبه چې دی نو میلاویږي وهو الذي خلق من الماء بشرا دا نهم دلیل عقلی دی په دعوا د صورت باندې او دوه نعمتونه پکې الله جل جلاله ذکر کوي یو تخلیق د انسان پیدایش د انسان چې الله جل جلاله دې پیدا کړی دی د اوبونه فجعله نسبا وسحرا او بیا یې د لپاره نسب او سخرګنۍ ګرځولې ده نسب او سخرګنۍ یې ورته ګرځولې ده نو نسب هغه رشته او قرابت دی چې تعلق لري د مور یا د پلار سره د مور او د پلار سره نسب یو ځای کېږي او د هغې نه جوړېږي او سحر سخرګنۍ دا هغه قرابت
د دې تعلق د ښځې سره دی، تعلق یې د ښځې سره دی. دویم د نسب تعلق د پیدایش سره دی، او د سحر د سخرګنۍ تعلق د نکاح سره دی. دا نکاح سره جوړیږي سخرګني، او هر چې نسب دی نو دا انسان د مور او د پلار نه پیدا کیږي، نو د دې تعلق د پیدایش سره دی. او دارنګې نسب هغه دی چې د دې حفاظت هم ضروري دی، او سحر دا چې دی نو د دې سحر او د سخرګنۍ په وجه باندې د نسب حفاظت کیږي، نسب محفوظه پاتې کیږي. بل دا د نسب د وجې نه بقا د انسان ده، انسان چې باقی پاتې دی نو د نسب د وجې نه دی، او دارنګې د سړي نوم ژوندی وي نو د نسب د وجې نه وي. په دې وجه باندې خلک وایي یا الله اولاد راکړي. اولاد خلک د څه دپاره غواړي؟ د دې دپاره چې ما د اولاد میلاو شي نو زه خو به لاړ شم د دنیا نه، خو زه به دا خپل هر څه خپل بچي ته وسپارم. نو بچی بیا د ځان له دعا کوي یا الله ما ته اولاد راکړي، زه خو به دنیا نه لاړ شم، خو زما دا هر څه به زما بچي ته پاتې شي. نو د نسب د وجې نه بقا د انسان ده، او د سحر او د سخرګنۍ د وجې نه هغه چې دی نو بقا د نسب ده. نسب باقی پاتې کېږي د سخرګنۍ د وجې نه، او د نسب د وجې نه انسان باقی چې دی نو پاتې کېږي. نو دواړه اهم اشیا دي. په دې وجه باندې الله جل جلاله ذکر کړل ویعبدون من دون الله. دا شکوه ده بطور زجر مشرکینو ته چې دوی بیا هم برکت د الله نه ما سوا په نورو خلکو کې ګوري، او خپلو معبودانو کې او دارنګې پیرانو کې چې دی نو برکت ګوري، او هغه چانه دوی بلنه کوي ما لا ينفعهم ولا يضرهم، چې نه ورته نفع ورکولی شي. دوی که چېرته هغوی نه د فایدې او د نفع څیز وغواړي نو د دوی هغه معبودان داسې دي چې دوی ته نفع نشي ورکولی، او که دوی باندې تکلیف مصیبت بیماري راغله هغه هم ترې ختمولی نشي، ضرر ورته هم نشي دفع کولی له دوی نه. انو الله فرمایي دوی د هغه چا چې دی نه عبادت کوي. وکان الکافر علی ربه ظهیرا، او کافر دی په خپل رب باندې مددگار د شیطان، یعنی کافران مددگار د شیطان دی. نو شیطان خلق بدو کارونو طرف ته رابلي، او د ښو نه یې منع کوي، په ګناهونو کې یې ور اچوي، نو دا کافر هم دغه رنګې کار کوي. نو گویا کې دې مقابله د الله جل جلاله کوي، ځکه شیطان خو مقابله د الله کوي، نو دا رنګې دې هم د کافر مقابله د الله کوي. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. پدې کې الله جل جلاله بیا رسول الله مبارک تسلی ورکړي، پیغمبر ته خفقېږي دومره ولې چې ستا په خبره باندې دوی یقین ونکړي او دوی ایمان راوړي. ته خفقېږه په دې باندې ځکه چې ته خو دې باندې نګران نه یې که نه چې خامخا به ته دوی مسلمانان کې، خامخا به دوی ایمان ته راولي نه، بلکې ستا کار زیرې ورکول دي، زیرې ورته ورکه مؤمنانو ته، او ستا کار یرول دي کافران د الله د عذاب نه ویروه. باقي خبره منل نه منل، هدایت ورکول نه ورکول، هغه زما په خوښه باندې دي. ستا کار او ستا ذمه چې دی نو خلاصه شوه. دارنګې بیا خبره د اخلاص ته، پیغمبر ته ورته ووایه چې زه تاسو ته دعوت در کوم، خو لیکن دا بالکل په اخلاص باندې دی. په دې باندې زه ستاسو نه څه اجر او څه مزدوري نه غواړم، تاسو نه په دې باندې پیسې نه غواړم چې تا ته قرآن بیانوم نو ما ته پیسې راکړه، او تا ته چې دی نو تبلیغ کوم نو تاسو نه په دې باندې پیسې غواړم نه. قل ما اسألکم علیه من اجر، هیڅ اجر او مزدوري در نه غواړم مګر مزدوري او اجر درنه دا غواړم چې تاسو ان یتخذ الی ربه سبیلا، الله ته لاره ونیسئ، الله ته ورسیږئ او مسلمانان او مؤمنان شئ. بس زه درنه صرف دا چې دی نه غواړم. وتوکل علی الله. دویم ادب ذکر کیږي چې کله یو کار خالص ته الله د رضا دپاره کې نو اخلاص پسې او بیا توکل په الله باندې کې. وتوکل علی الحي الذي لا يموت. نو ای پیغمبره توکل وکړه په هغه ژوندي ذات باندې چې هغه ته مرګ نه راځي. وسبح بحمده، او دارنګې تسبیحات هغه چې دی نو هم بیانې. وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض. دا رسم دلیل عقلی دی په دعوا د صورت باندې. الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، او هغه څه په منځ د دې دواړو کې دي فی 6 ایام، په مقدار د شپږو ورځو کې، په مقدار اسی الله جل جلاله کن فیکون ذات دی. په لفظ د کن سره دا الله جل جلاله هر څه پیدا کولی شول، خو لیکن د شپږو ورځو مقدار ذکر شي. شپږ ورځې هغه وخت کې ورځې شپې نه وي، ځکه د ورځې د شپې تعلق خو د لمر سره دی. نو چې لمر غروب شپه شي، چې لمر راوخیږي نو ورځ شي، هغه وخت کې له سره لمر نه پیدا، ځکه چې ځمکه او اسمان نو لمر چته و، خو لیکن مقدار د شپږو ورځو مراد دی. نو په دې کې الله جل جلاله دې بندګانو ته چل ښیي چې یو کار زر په جلدۍ باندې مه کوئ، بلکې کار چې کوئ نو په قلاره قلاره باندې چې دی نو کوئ. نو
نو په شپږو ورځو کې په مقدار د شپږو ورځو باندې الله جل جلاله اسمانونه او ځمکه یعنې دا تمام کائنات پیدا کړو. ثم استوى على العرش، بیا الله جل جلاله استوا وکړه په عرش باندې. الرحمن فاسأل به خبيرا، الرحمن معنا مونږ کو ډېر مهربان، الرحمن الرحیم، الرحمن معنا مونږ کو عام مهربان، ډېر مهربان. نو الله جل جلاله ډېر مهربان دی. فاسأل به خبيرا، نو تسوال هم د هغه خبردار ذات راکوه څه چې غواړې هغه د الله جل جلاله نه غواړه، او هغه الله چې صفت رحمان ذکر شو چې ډېر زیات مهربانه دی او ډېر زیات رحم کوونکی دی، نو د هغه نه چې دی نو بلنه کوه. واذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، دا شکوه د منکرینو ته چې کله دوی ته وویل شي دې مشرکانو ته تاسو رحمان ته سجده وکئ. رحمان د الله جل جلاله اسم صفتي دی، د الله جل جلاله اسم صفتي دی. نو چې کله دوی ته وویل شي رحمان ته یعنی الله جل جلاله ته سجده وکئ، نو دوی وایي ومن رحمان، دا رحمان پکې څوک دی، دا رحمان څوک دی؟ نو دا سوال دوی د دوه وجه نه کوي، یا دا جهالت د دوی په ذات ته الله جل جلاله باندې دی، یعنی دوی الله جل جلاله پیژني نه چې الله څوک دی، ذات ته الله پیژني نه، نو په دې وجه باندې دوی تپوس کوي. خو لیکن دا سوال د دوی د تجاهل د وجه نه دی، یعنی ځانې په زوره باندې جاهله کو، ځانې په زوره باندې جاهله کو. خو ورته پته ده چې رحمان الله جل جلاله دی، دا رحمان د الله نوم دی، ولیکن د هغې نه باوجود ځان ښه ناجاڼه کو او تپوس په درته وکړي دا ته چې مونږ ته حکم کوي چې رحمان ته سجده وکړئ، دا رحمان څوک دی؟ مونږ خو یې نه پېژنو. یو قسم له استهزاء او خندا ده. انسجد لما تأمرنا، آیا ته مونږ ته آیا مونږ سجده وکړو هغه چا ته چې ته یې مونږ ته حکم کړي، یعنی ستا حکم به مونږ منو، مونږ به سجده کوو، داسې نه ده مونږ ستا حکم نه منو. وزادهم نفورا، او الله فرمایي حکم د سجدې چې ورته وشي نو په دغه وخت کې دوی هغه نفرت نور هم سیوا شي، هغه نفرت نور هم سیوا شي چې خبره ورته څومره کوي نو په خبرې سره نفرت نور سیوا کېږي. یو سړی ځان ته